یو ملا صاحب میسج اورېده استقلال نه ورځ دی د امریکایانو د استقلال چې رب العالمین را په برخه کې موږ تاسو ته د هغې نه وړاندې مې د ملا صاحب میسج اورېده چاته پوښتنه کړې وه چې دا تجمعات او د استقلال ورځې لمانځل څنګه دي جواب دا وایي دا په اسلام کې اصل نه لري دا کار بدعت دی د استقلال ورځې باید ونه لمانځلی شي سبحان الله انصاف داره چې د استقلال ورځ نه لمانځې په استقلال به ولس سره کم مین کې چې د استقلال ورځ نه لمانځې د استقلال ارزښت به د خلکو په زړونو کې سره کم راشي چې د استقلال فضایل بیان نه کې خلکو ته ولس به د په استقلال څه مین شي خبره ډیره ساده غوندې ده ډیره ساده غوندې خو د رب العالمین په ذات یقین وکئ که پس منظر د دغې بدبویه خبرې ته موږ او تاسې وګورو دا هغه څه ده چې دا کم خلک شرمنده د دغې وطن نه تللي دي او ځوړن سټونه یې نیولي دي د هغوی د غټو ارزو نه یوه ارزو دا ده چې شرم خو خدای تعالی را په برخه که خو اوس راځه شرم سره کم پټ کم هغه دا غواړي هر کلم چې یو ښکېلاګر د یو وطن نه تللي کوشش دا کوي چې هغه آثار د منځه یوسي کوشش دا کوي چې زمونږ د مغلوبیت نښې پاتې نشي د امریکایانو چې به دا جنګونه دلته وکړل او بیا به یې هغه پوچک هم په میدان کې نه پرېښوده موټر به یې وران شه یوه تخته به هم په میدان کې نه پرېښودله او چې کله وتل حتی الوسه کوشش یې ده موږ او تاسو خو لیدل میدان ته خو په همدې تیارې راتللې چې دا ټوله شپه ورځ به زموږ او ستاسو غوږونه د تیارو د شور نه چې دی دا په امن کې نه وه دا دومره شور چې جوړ ولې خو تللي به خو چې حتی الوسه د دوی وس شوی دی چې د دوی سره متعلقه اشیاء یو شی هم نه پرېښوده ولې دا پرېښودل د هغه شي چې د دوی سره یې نسبت وه ولو که د دوی اعوان او ملګري ولې نه وه دا هم دوی د ځان دپاره شرم ګڼه چې موږ په تښتېدو یو زموږ بقایا باید پاتې نه شي چې د خلکو په هغې باندې سترګې پرېوځي دا د شرم یو ټکی و د دوی دپاره کوشش کوي چې د خپل مغلوبیت نښې ورکې کړي کوشش کوي چې زمونږ د مغلوبیت ذکر څوک ونه کړي کوشش کوي چې زمونږ دا بیکار او کرغیړن تاریخ څوک چاته بیان نه کړي کوشش کوي چې موږ معرفي نه کړي په دې نوم باندې چې موږ راتښتېدلي د دې وطن نه یو او افغانانو په تشو لاسونو باندې ازادي اخیستې ده کفار خدا غواړي چې دا تاریخ ورک پاتې شي ملا صاحب ستا د خوله ماته شي چې ته وایې د دې ازادي لمانځل بدعت دي بدعت نه د دې ازادۍ لمانځل دا د مسلمان د ایمان یوه حصه ده قرآن کریم کې رب العالمین نه وایي واذکروا اذ انتم قلیل هغه وخت یاد کوئ چې کله تاسو قلیل وایي مستضعفون فی الارض وایي او یریدلی تاسو ان یتخطفکم الناس چې خلک به تاسو وتښتوي په سرعت سره به مبوزي نو رب العالمین څه چل وکړه فآواکم مؤمنانو زی درته درکه وایدکم بنصره په خپل نصرت ستاسو کومک وکړه بیا دا نعمتونه رب العالمین ذکر کوي د طیباتو روزي مې درکړه درته د څه شي دپاره لعلکم تشکرون دا نعمتونه مې دې دپاره در باندې وکړه واذکروا اذ انتم هغه وخت یاد کړئ چې وایي تاسو لږ مستضعفون کمزوري ځای مې درکه نصرت مې درته وکړه روزی می در تا درکړي نتیجه به څه شي لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو د رب العالمین د عظیم نعمت شکر ادا کړئ نو شکر په څه شي کېږي علماو لیکلي شکر دوه شیان غواړي د شکر یوه ماده هغه اعتراف دی بحق المنعم او د شکر یوه ماده انتصاب د نعمت دی منعم ته شکر دې ته ویلی کېږي چې دا کم نعمت در باندې الله تعالی کړی په کار دا ده چې د دې نعمت اعتراف وکړي دا زما نه دی بس دا د الله پرزو په ما باندې کړې ده یو دا او دویم مولوي صاحبانو اعتراف بحق المنعم او د اعتراف بحق المنعم سره انتصاب د دغې نعمت دی رب العالمین ته دا چا چې در باندې نعمت کړی د شکر دویمه ماده دا ده چې هغې ذات ته به منصوبوي او دریم علما کرام لیکي د شکر دریمه ماده دا ده صرف د دغې نعمت دی فی رضاء المنعم نعمت پم د منعم په رضا کې مصرفوي همغې ذات ته به انتصاب کوي دا کم ذات چې در باندې دا نعمت کړی دی هغې باندې به اعتراف او اقرار کوي دې ته شکر ویلی کېږي
نو دغه دومره عظیم نعمت چې رب العالمین په موږ او تاسو باندې نعمت کړی او ازادۍ نه برخمن ګرځولي یاستو، نو که چا د دغې ازادۍ دپاره یو مجلس جوړ که او دا 3 خبرې پکې وکړې چې ربه ازادي تا را کړې ده. یو دویم دی پکې ویل چې ربه موږ په دې قانع یو چې موږ د دې اهل نه وو، ستا یو خاص فضل دی په موږ باندې چې د ازادۍ نه دې برخمن وګرځولو. او دریم دا چې خدای ازادي خو دې راکړه، خو دا ازادي به ستا په رضا کې صرف کوو، دا قوت به ستا په رضا کې صرف کوو. او دغسې خبرې په یو مجلس کې وشي نو دې نه بدعت د کوم طرفه راغی؟ انصاف داره دې ته بدعت چا ویلی دی؟ صرف د بدعت نوم دی اورېدلی او که نه د بدعت د محتوا او د مضمون نم خبرې او د بدعت د مصداق نم خبرې چې بدعت چاته ویلی کېږي. خو خلاصه دا دوستانو د هر چا خپل کار الله تعالی دې د دوی دا بند مازغه خلاص کی. خو لیکن ازادي او د ازادۍ المانځل او په المانځل دا معنا نه چې ډمتوب پکې کوه، د المانځلو دا معنا چې شکر ادا کې په یوې نوع د انواعو د طاعاتو باندې، اگر که دا طاعت قول وي، دا طاعت عمل وي، دا طاعت صدقه وي، هر شی چې وي، خو چې په یوه نوع د انواعو د طاعاتو یو سړی د الله تعالی د دغې عظیم نعمت شکر ادا کوي، دا د ایمان حصه ده. دې کار ته بدعت ویل نه دي پکاره. نو خبره مې دا درته کوله